انشاءالله به زودترین فرصت یک ترانسفرمر به ظرفیت 40 MW در این سبستیشن نصب خواهد شد که این موضوع به شکل کلی انشاءالله این مشکل از بین می رود تا ما بتوانیم که به همه برادران صنعتکار خود و اماکن تجارتی و رهایشی بتوانیم که برقدهی درست را انجام کنیم. محترم ورونو، موږ او تاسو له داسې یو حالت څخه راوتلي یو لکه ماشوم چې تازه په پښو راغلی او لږ حرکت وکړي بیا ولویږي. موږ به دغه حالت بلوغ ته رسوو، موږ به دغه حالت ته استحکام ورکوو. موږ پر روان کال کې د برېښنا په برخه کې تر 40 میلیارده زیاتې افغانۍ انشاءالله مصرفوو. دا د موږ په پلان کې ده تر څو په پښو ودرېږو. د ترکمنستان هیواد څخه یوه لویه پروژه وارداتي چې 1000 میګاواټه به موږ برق ترې اخلو او د اوس د موږ د راتګ د دغه هدف تر څنګ چې نن دلته ولاړ یو هدف دا هم و چې د دغې پروژې څارنه وکړو چې کارونه یې تقریبا ډیری سوي او دغه برېښنا به تر کابله او داسې تر جنوبه پورې انتقالیږي. داسې د بلخ په ولایت کې دوه سترې پروژې چې 40 میګاواټه 80 میګاواټه کېږي د تولید پروژې د سولر طرحې تایید سوي دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به افتتاح شي. 50 میګاواټه د غازي برېښنا چې له ګازو څخه برېښنا جوړوي په شبرغان کې او 50 میګاواټه بله پروژه په مزار کې چې له شبرغان نه به ګاز ورته راځي. دې باندې به هم انشاءالله په راتلونکي کې د دې شاهدان اوسئ، دا به افتتاح کو او عملي کارونه به پیل شي.